نن زموږ موضوع د موبایل سپیکر په باره کې ده. د موبایل سپیکر د ویډیو MP3 رادیو او په لوړ غږ خبرو اورېدلو د غټ سپیکر په واسطه ترسره کېږي، او بل سپیکر وړوکی سپیکر چې ریسیور ورته وایي او په سرکټ کې لیکلي وي REC. په اسانه سره د وړوکي سپیکر ځای پیدا کولی شو. د وړوکي سپیکر په واسطه د خبرو په دوران کې د بل چا خبرې په تا باندې اوري. کله چې ټلیفون کې موږ خبرې کوو او له بل چا سره غږیږو، د هغه بل کس خبرې د دغه وړوکي سپیکر په واسطه موږ اورو. نو نن به په دغه ویډیو کې تاسو ته د سپیکر ټول معلومات په دغه لنډه ویډیو کې تاسو ته درکوو. انشاءالله هیڅ مشکل به بیا د سپیکر په جوړولو کې ونه لرئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو زه تاسو ته سپیکر ښیم. دا ټولې د چینایي موبایلونو سپیکرې دي، تاسې ګورئ. دا د نوکیا موبایل دی. دا یوازې د نوکیا په سرکټ کې کېښودل کېږي. دغسې تاسې وینئ. په دې طریقه باندې به تاسې په کېږدئ نو دا کار کوي. دلته تاسې وینئ د نوکیا موبایل کار ډېر اسانه ده. تاسې ولې زه تاسو ته دا خلاصوم. دا د نوکیا موبایل سپیکر ده. نو د دغو بدلول ډېر اسانه دي. په دې طریقه به تاسې په احتیاط سره جګ کړئ. دا وګورئ، که دا خراب وي بل به داسې دلته په دغه طریقه به دلته کېږدئ. به کېږدئ او بیا به سرکټ په دې طریقه پې کېږدئ، بند به یې کړئ. نو پوه شوئ چې سپیکر جوړ شو. د نوکیا موبایل کار ډېر اسانه ده. د چینایي موبایلونو کار هم اسانه ده. دغه دوه لینونه لري، دا به لیم کړئ. او دلته نور سپیکر هم شته. دغه واړه د غوږ سپیکر دي. زه به یې تاسو ته وښیم په دې ویډیو کې. نو تاسې دا وینئ په ځینې چینایي موبایلونو کې هم وړوکی سپیکر ریسیور لګېدلی. دا غټ سپیکر ده او دا وړوکی سپیکر ده. دواړه پوینټونه دي. دا تاسې لیدلی سئ REC مثبت او منفي. او نوکیا ټولو موبایلونو کې دوه سپیکره راځي. دغه وړوکی سپیکر هم راځي او غټ سپیکر هم راځي. نو دا د خالي د موبایل لپاره کار کوي چې کله تاسې موبایل کې غږیږي او ټیټ اواز غږیږي، نو هغه اواز په دغه سپیکر تاسې ته رارسیږي. او که لوړ غږ ته یې کوي نو هغه بیا په دغه سپیکر باندې اواز راوځي. لکه نوکیا تاسو ته وښول، خپل ځای لري هلته به یې کېږدئ. په دې طریقه باندې بیا به له پاسه سرکټ پې کېږدئ، نو دا بیا کار کوي. نو د نوکیا موبایلونو کې بیا ډېر په اسانه دا بدلیږي. که یو څوک تاسو ته موبایل راوړي او تاسو ته ووایي چې زما د موبایل سپیکر کار نه کوي، نو تاسې به د هغه موبایل کې اول څه پلې کړئ، وبه ګورئ چې آیا سپیکر کار کوي نه کوي، بل څه مشکل ده. نو MP3 به پلې کړئ یا راډیو به پلې کړئ. نو که تاسې به وګورئ چې آیا راډیو پلې کوي نه پلې کوي، اواز باسي نه باسي، نو چې تاسې پوه شئ چې اواز نه باسي یا ټلیفون خپل رینګټون یې ګنټئ، ټلیفون زنګ هغه به پلې کړئ چې آیا زنګ باسي که نه باسي. که یې زنګ نه باسو، په راډیو کې هم زنګ نه ایسته، نو تاسې به بیا پوه شئ چې له سپیکر یې خراب ده. راډیو هېڅ کې اواز نه ایستل. هغه وروسته به تاسې بیا ټلیفون خلاص کړئ. نو زه به تاسو ته طریقه وښیم څنګه سپیکر بدل کړو، سپیکر لرې کړو او بل نوی سپیکر پرې ولګوو. څنګه کولی شئ سپیکر لرې کړو او بل سپیکر ولګوو. یوازې کاویه داسې پرې کېږدئ نو خپله سپیکر لرې کېږي. نو یو څه تار ختلی ده. نو دغه سپیکر ما لرې کړ، غواړم دغه سپیکر ولګوم. نو د سپیکر بدل شو. نو دغه د سپیکر بدلولو طریقه وه.
یو سپیکر مې لرې کړ، دغه بل سپیکر مې ولګاوه. تاسې وکاته ټلیفون مو چالان کړه او هیڅ اواز یې نه ایسته، نو تاسې به بیا ټلیفون خلاص کړئ. نو کله چې خلاص کړو نو تاسې به پوینټونه وګورئ چې آیا کوم پوینټ خو به ختلی نه وي، منفي مثبت. نو کوم پوینټ هم نه ده ختلی. نو بیا به سپیکر څخه راخلاص کړئ، دغه سپیکر به چک کړئ چې آیا دا سپیکر روغ ده او که خراب ده. تاسې ولیدو دلته یې لیکلي دي SPK، دا د سپیکر معنا ورکوي. تاسې په دغو تورو سره لنډ د سپیکر ځای اسانه سره پیدا کولی شئ چې دا د سپیکر ځای ده او پوینټونه یې دي. نو تاسې ولیدو چې دا دواړه تارونه یې هم بند دي. یو خراب موبایل ته تاسې ته راسي او دواړه تارونه یې هم بند دي، کوم پوینټ یې ختلی نه ده. نو بیا به سپیکر ورڅخه راخلاص کړئ په دې طریقه باندې او وبه ګورئ چې آیا سپیکر خو به خراب نه وي، خراب ده او که روغ ده. نو څنګه کولی شو چې سپیکر چک کړو؟ صحیح شو. د چک کولو طریقې ډېرې دي. ځینې خلک یې په پاور سپلای چک کوي، ځینې خلک یې د موبایل بیټرۍ باندې هم چک کوي، ځینې خلک په میټر باندې هم چک کولی شي چې زه یې د بیټرۍ په واسطه هم کولی شم. دغه بیټرۍ ده، تاسې ولیدو زه دا یو تار هغه ته وړم. که چیرې سپیکر داسې غږ وکړي، تاسې ګورئ په ویډیو کې، صحیح شوه، ودلیده، نو پوه شئ چې سپیکر روغ ده. صحیح شوه. روغ سپیکر به په دغه طریقه تاسې معلوموئ چې آیا دا روغ سپیکر ده او خراب. که چیرې دغسې غږ وکړو تاسې ولیدو، نو پوه شئ چې سپیکر روغ ده. معلوم کړئ چې آیا دا روغ ده که خراب. یا به میټر اواز کوي او یا به میټر شماره ورکوي. میټر چې شماره ورکړه نو پوه شئ چې سپیکر برق تیروي او سپیکر جوړ ده. سپیکر د میټر په واسطه هم چک کېږي چې روغ ده که خراب. او ځینې خلک یې په پاور سپلای چک کوي، پاور سپلای تارونو ته دغه دواړه تارونه ولګوي. که سپیکر غږ وکړ نو پوه شئ چې سپیکر جوړ ده. ښه، اوس موږ وکاته چې سپیکر جوړ ده او بیا هم کار دلته نه کوي، تارونه یې صحیح ولګو، نو بیا به دغه دواړه ځایونه به یې چک کړو، دغه دواړه پوینټونه چې په دې کې خو به کوم یو قطع سوی نه وي. نو دا مثبت ده او دا منفي ده. نو دا هم په میټر باندې چک کېږي. تاسې ته زه ښیم په دې طریقه باندې ډېر اسانه چک کېږي. زه لومړی دا یو پوینټ چک کوم. که سپیکر دواړو پوینټونه شمارې ورکړي نو پوه شئ چې دغه دواړه پوینټونه جوړ دي. او که یو پوینټ شماره ورکړه بل ورنه کړه نو پوه شئ چې دا یو پوینټ کته ده، دا کوم چې شماره ورنه کړه. او ځینې په وخت په ځینو سیټونو کې منفي اواز کوي او په ځینې وخت کې بیا منفي اواز نه کوي، دواړه شمارې ورکوي. صحیح شو. په دې طریقه زه ګورم، تاسې ولیدو دا پوینټ خو جوړ ده. دغه اوس دا بل پوینټ ګورم، دا پوینټ هم جوړ ده. ځینې وخت داسې پېښېږي چې دواړه پوینټونه هم جوړ دي، شماره ورکوي او سپیکر هم جوړ وي. بیا به د برق ولټیج ګورو او که چېرته بیخي ولټیج ښکاره نه شه نو بیا به د اسي مشکل ده چې دا بیا نه جوړېږي. اوس زه تاسې ته دا ښیم، کېدای شي منفي قطع شي، ځینې وخت داسې راځي چې دا یو پوینټ قطع شه، یا مثبت یا منفي، خو څنګه دواړه په اسانه طریقې سره پیدا کولی شو. په دې طریقه به تاسې پیدا کوئ. ځینې وخت سپیکر خراب شي، د سپیکر ځای خراب شي، سپیکر جوړ وي خو دلته یو پوینټ قطع شي چې څومره هم صحیح ولګوئ تاسې خو سپیکر به کار نه کوي. نو دلته په میټر کې به تاسې معلوم کړئ چې آیا دواړه پوینټونه شماره ورکوي که نه. که چېرته مثبت شماره ورنه کړئ یا منفي، نو څنګه بیرته دغه پوینټ ته جمپر تیر کړو له کوم ځای څخه چې سپیکر کار وکړي. نو دلته به تاسې په دې طریقه باندې په اسانه طریقه باندې به تاسې معلوم کړئ. زه اول دغه منفي به مثبت به ولګوو په دې طریقه باندې. صحیح شو. او دغه د سپیکر منفي مې پرېښود او مثبت مې ولګاو. نو په دې طریقې سره به تاسې یو تار یا مثال په ډول یو جمپر وایر
دا به سپین کړئ. زه لیم ورکړو چې دغه تار ورپورې سریح کړم. صحیح څه تاسې ولیدو. نو دغه سیم مې دغه جمپر وایر دا جمپر وایر ما د سپیکر تار پورې بند کړ. نو ما په ټلیفون کې راډیو پلی کړه. صحیح څه اواز یې نسته. نو زما پاور سپلای کې یو څه مشکل و، کار یې نه کاو. نو ما له دې بیټرۍ نه جمپرې تېرې کړې ټرمینل ته موبایل مې ولګاو. زه غواړم تاسو ته دغه طریقه وښیم چې هر قسم ویم. دغه طریقه ډېره مهمه ده. اوس راډیو یو پوینټ ختلی ده او منفي یې جوړ ده. منفي یې هم په دې طریقه پیدا کولی سئ. تاسې به په پاور سپلای باندې ټلیفون چالو کړئ او په ټلیفون کې به یو څه پلی کړئ. بیا چې هغه کوم پوینټ ختلی ده نو په دې طریقه به یې تاسې پیدا کوئ. له سپیکر پورې به تار یو جمپر وایر وتړئ او بیا به هغه په پوینټونو وړو پرزو به یې ګرځوئ چې له کوم سره اواز وکړي. له هغه نه به جمپر دغه پوینټ ته تېر کړئ. نو دلته به برق پیدا شي. بیا به د سپیکر تار دلته هغه چې کوم خراب پوینټ ده هغلته به یې بند کړئ، بیا به کار وکړي. زه غواړم دغه اوس چک کړم، ویې ګورم چې آیا دا سپیکر اوس کار کوي او که نه. د ما ټویزر یو څه خراب شوی ده. نو زه اول دغه ټرمینل ته یې وړلم د مثبت ته چې له دغه سره اواز پیدا کوي او که نه. نو تاسې ولیدو. نو تاسې جمپر وایر له دغه ټرمینل نه هم کوی شئ. صحیح مثبت نو مثبت یې کته ده. نو دغه د ټرمینل دا طرف آخري پوینټ دا هم ده. نو له دې نه جمپر تیر کړئ دلته او بیا دغه پوینټ دغه تار دلته بند کړئ. نو انشاءالله سپیکر به کار کوي. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ منفي هم جوړ کړئ. زه په دغه نورو ځایونو کې هم ګرځوم چې دلته سپیکر اواز کوي که نه. صحیح څه نو دغه پوینټ هم کار ده. دغه پوینټ تاسې وینئ. له دې نه جمپر تاسې تیر کړئ دلته دې ځای ته او بیا دغه د سپیکر خپل اصلي تار دلته بند کړئ خپل اصلي پوینټ کې. نو بیا به دلته برق پیدا شي. صحیح څه زه بل ځای هم ګرځوم. یو پوینټ دغه ده او یو دغه ده. صحیح څه دغه دوه پوینټونه. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې یو پوینټ په ځینو سرکټو کې سپیکر روغ وي خو کار نه کوي او په میټر کې تاسې چک کړئ یا به دغه شماره نه ورکوي او یا به دغه شماره نه ورکوي. نو څنګه کولی شو چې دغه پوینټ ته بیرته شماره برق راولو تر څو سپیکر کار وکړي او سپیکر سره ولګو او تر څو بیرته دلته برق پیدا شي. نو دغه اصلي طریقه وه. صحیح څه نو زه ټلیفون بندوم. په خلاص ټلیفون کې به تاسې کاویه کار نه کوي. صحیح څه زه دا بند کړم. صحیح څه د هغه وروسته به په ټلیفون کې د کاویې کار کوي. زه دغه پوینټ د سپیکر طریقه خو مې تاسو ته وښوله چې په دې طریقه په اسانه سره د کاویې په واسطه کار ده. د کاویې په واسطه لرې کېږي او بیرته لګول کېږي. هېڅ ګرانه خبر په دې کې نشته. صحیح څه زه بیرته خپل پوینټونه لګوم. تاسې غواړئ سپیکر به په دې طریقه تاسې لګوئ. صحیح څه سپیکر مې بند کړو. نن د سپیکر موضوع وه. دواړه پوینټونه مې بیرته د سپیکر بند کړو. نو دا د سپیکر طریقه وه خدای وکړي چې دغه تاسې خوښه شوي وي. که یو پوینټ ورک شي دلته برق نه راځي یو پوینټ ته نو د سپیکر د یو تار پورې به تار وتړئ. په پاور سپلای به ټلیفون چالو کړئ او بیا به هغه پوینټ دغه ټویزر ګرځوئ له یوه کپیسټر سره داسې ګرځوئ پرزو سره یا دلته داسې ګرځوئ. نو کوم ځای سره چې اواز وکړي نو له هغه ځای نه به جمپر دلته تیر کړئ.
د خراب پوینټ داسې برق نه راځي. داسې دلته جمپر تیر کړئ نو سپیکر تاسې دلته ولګوئ نو دا سپیکر به بیا کار کوي. او ځینې دا مشکل ډېر کم پیښیږي. صحیح څه ځینې وخت بیا خالي ډیری موبایلونو کې سپیکر یې خرابېږي. سپیکر لرې که او د بل سپیکر دواړه تارونه ولګوه سپیکر کار کوي. خو انشاءالله په بله ویډیو کې به تاسو ته بله طریقه یعنې یو بله موضوع به راخلو د موبایل په باره کې، یا د چارج یا د سکرین او یا داسې بله موضوع راخلو. تر بلې ویډیو خدای په امان.